نبی او پر رسول کې علماء فرقونه ډیر ذکر کړي دي، خو یو فرق دا دی واضح چته جواب دي صحیح ده او که تعبیر داسې وشي لکه ما ته چې فرقونه ډیر دي ګورئ، خو زه هغه فرق ذکر کوم چې اکثر علماو له ترجیح ورکوي او راجح دی هغه ده چې وحي خو دواړو ته کېږي، رسول ته م وحي کېږي، نبي ته م وحي کېږي. فرق دوی کې څه دی؟ فرق وایي دا دی چې دې رسول ته د نوي شریعت وحي شوې ده او نبي چې دی دی د هغه تیر پیغمبر او د رسول په شریعت باندې دی. وحي ورته دې دپاره کېږي چې دی تبلیغ کوي، دی د دین خلکو ته بیانوي، بس دا فرق دی. پوه شو؟ رسول څوک دی؟ نوي شریعت وحي ورته شوي ده. نبي د هغه زوړ پیغمبر یا زوړ رسول په شریعت باندې دی، د هغه په کتاب باندې دی، یعنی کوم کتاب چې دغه پیغمبر ته الله طرف نه نازل شوی او رسول ته د الله له طرف نه کتاب ورکړی شي، صحیفې ورته ورکړی شي، نوی شریعت ورته ورکړی شي، احکاماتو کې تبدیلي راشي، نو دا بیا رسول وي. انک لمن المرسلین، یقینا ته خامخا د رالېږلي شوو رسولانو نه. ښه، نو بله خبره م یاده کوي، هر رسول نبی دی او هر نبی رسول نه دی. څنګه؟ هر رسول نبی کېدلی شي، لکه زموږ محمد رسول الله دا رسول هم دی، نبي هم دی، او هر نبی رسول کېدلی نه شي. هر نبی رسول نه دی چې هغه ته د نوي شریعت وحي وشي. دی وضاحت دا رسول چې دی دی خو رسول دی، د نوي شریعت وحي ورته هم شوي ده، کتاب ورته هم ورکړی شوی دی، بیا ده ته د تبلیغ امر هم شوی دی، نو خو رسول دی او نبي هم دی که نه. خو داسې نشي کېدی چې نبي دی نبي دی رسول وي، نبي رسول نشي کېدی او رسول هر رسول نبي دی.